محبت ساتي په هغوی به ایمان ساتي دا زموږ ایمان دی بیا هم دوی تاسو یې نه منئ څه وجه ده چې دوی موږ ته وایي تاسو عیسی علیه السلام نه منئ او څه وجه ده چې دوی موږ ته وایي چې تاسو عزیر علیه السلام نه منئ وجه یې دا ده وی تاسو ورته د الله زوی نه وایئ خیال هم دی که نه دقه شان بلکل هم دغه شان خبره ده موږ امامان منو نو بیا ولې دوی تاسو یې نه منئ موږ یې په دې درجه کې نه منو چې که چېرته د دوی خبره که غلطه وي که صحیح هر یو به منو اگر که د قرآن او حدیث خلاف وي هغه به منو په دې درجه کې نه منو نو ځکه موږ ته وایي تاسو امامان نه منئ علما موږ منو امامان منو او صرف څلور امامان خو نه دي امت ټول الحمدلله هر وخت د امامانو نه ډک پاتې شوی دا امت لوی لوی امامان پکې تېر شوي خو دا څلور مشهور شوي موږ دا ټول منو د دې ټولو قدر کوو د ټولو سره محبت کوو خو دومره محبت ورسره نه کوو چې د قرآن او د حدیث نه اوچت کو بس په دې نقطه زموږ نه خلک خفه دي او دا د خفګان ده که تاسو ته د خفګان ښکاري یو ما ته ووایئ که چاته زما دا خبره غلطه ښکاري ما دې پوه کړي ما سره دې کښېني زه به ورته تندی ښکل کړم که ما ته دا واضحه کړي چې د یو عالم سره دومره محبت کول جایز دي چې د قرآن او د حدیث نه اوچت کړي ما ته دې بیان کړي زه به د ټولو په مخکې د خپلې دې خبرې نه رجوع وکړم وایي زه په غلطو خو څوک به یې ثابت کړي دا خو د دین بنیاد دی چې د ټولو نه زیات محبت به د چا سره کې د الله سره کې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا خو بنیاد دی نو اوس یو سړی به داسې را پیدا شي چې ما ته دا ثابته کړي چې د دې بنیادي خبرې نه اقوا بله مشتي